امام صادق رحمت علیه د ملګرتیا لپاره د ملګرتیا د دوام لپاره او د یوې کلکې ملګرتیا لپاره 5 شرطونه بیان کړي دي چې هغه شرطونه که چیرته موږ په ملګرتیا کې په نظر کې ونیسو او عملي یې کړو زموږ ملګرتیا به پایداره مستحکم او دایمي اوسي. لومړی شرط د ملګرتیا لپاره دا ټاکلی ده که چیرته یو ملګری د په غیاب کې څنګه رفتار کوي هماغه رفتار باید په مخامخ هم وکوي، یعنې دورویي او د مخیتوب ونه کوي. دویم شرط دا دی که چیرته یو ملګری مثلا ثروت او د دارایي او منصب خاوند کیږي باید د هغه په رفتار کې بدلون رانشي. دریم شرط دا ښودلی چې د بل ملګري عزت، درناوی او قدر او ناموس خپل وګڼي. او څلورم شرط هم دا ده چې د هغه بېعزتي، د هغه تحقیرېدل، د هغه ستونزې، د هغه خفګان خپل وګڼي. پنځم شرط دا دی چې یو له ملګرو څخه په ستونزه او په مشکل کې ښکیل کیږي بل ملګری باید د هغه څخه خپلې مرستې ونه سپموي او د هغه سره همجانبه مرسته او کومک